اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنیب بشي کمرې ته دن نشي. ما ځینې آداب را جمع کړي دي په اختصار سره بیانوم. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکړم ټولو ته. چا چې واده نه کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د دریم او د څلورم سوچ کوي هغه ته دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله یې ستاسو عمل شي. وخت تیر شي اوس دې شي کولی شي چې دویم دریم واده وکړي څلورم بیا به عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا لکان چې کینی کنه یو بل سره دوی نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه نه وځې نو ته به دې شروع کړي او بیا به دې شروع کړي بیا به دا وکړي. هغه بل چې اوسره ملوي هغه ته ته به دې شروع کړي ته شروع کړي دا به بل دې دې ټولو ته دا ټول دې ټول کې په یو باندې عمل نه کیږي. دې چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شي دغه سره کینی نه دی وسوي چې هغه پلاني ماتوي چې ته بدا چل کې دا چل کې هغه پلاني ماتوي چې ته بدا چل کې هغه پلاني ماتوي چې ته بدا چل کې هغه پلاني ماتوي چې ته بدا چل کې دا نصیحتونه کوم ځای کې بدا غټنګ په کار راځي یو په کار راځي. دا کوم نصیحتونه د ځکه مدد د قران او حدیث پرنا کې دا بوزل کې کینو په دې عمل کې نور به یو عمل نه کی نه دا سره ولي ګډوډ کی ته سبب شتي کړي چې کور د نورځي غریب رنګ چې سور شي غوګونه تکسر شي او رپرپې به شي راغلي ولي د ډیرو نصیحتونو خراب کړي. ځکه چې د دې چې دومره ډیر نصیحتونه دا ودونه والو کې کنه هغه وي چې دا چې یو غرض زو ورزم jihad لا او ټینک به یو کلاشنکوف به یو دزي وکي یو بمان برولي په دې چې زما به سهال د ډیر نصیحتونو سره سره خرابي. نه صرف مختصر قران او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي باقي عمل کو ان شاء الله ستاسو ژوند مخې ته کامیاب دي. اولنې کار ودا وکي اولنې کار چې نیت وخصاته او دا مسله ما په تیر شوی درس کې بیان کړو. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي او حدیث ترمذی کې دی او امام ابن ماجه راوړی ثلاثه حق على الله تعالی عونهم. دې تفکری د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنې هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې jihad کوي او الله د دین لپاره جنگي الله لازم کامیابی. او دویم والمكاتب الذي يريد الاداء هغه غلام امریه وینځه چې ځان آزادولو لپاره خپل بادشاہ خپل مالک له پیسې ورکړي چې ما آزاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او د توفیق ورکړي نه د پیسې بیا ادا کولای شي. او درې ما غسړی والناكح الذي يريد العفاف او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې لپاره کوي چې غلط کارونه ځان لري ساتي. الله د خلک کامیابی او د دې په ژوند کې برکت اچي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځي نو په ځل کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې لپاره وکړو صرف لپاره چې زه د غلطو کارونو لري ځان لري کوم او د هغه کارونو ځان لري کوم په کوم باندې چې رب العالمین خپه کیږي. په دې کې یو نصیحت موږ دې مشرانو ته دا کوو کذالک مشران دی او کله جنې چې د الک او جنې دی یو بل لري اسی مساتي. اوس الحمدلله دا مسله سره کمزوري شي او انت کې د په خو یو ابته الک غریب بهر پروت یو ابته کله به د ماما په کور کې غریب پروت دغه به ډیره کې کله به د تر په کور کې پروت او کله به د نیکه په کور کې پروت او د زړه یو الله خبره چې زړه به ستیری ادي مشران ته به د خیری کول چې چلنه دا به خبره د سن پاول نه د کار نه کول وکړه. ته چې وردا وادو کو د نکاح د ولوت وړي د ولوت خو چې الک او جنې دی یو سره ملو شنو اوس دې ته به څه ضرورت دی چې الک بار کې نه وره نه دې دا غونې چې لکه کم دي نه غو درې ورځې خو عام چلی نو اوس الحمدلله دومره لا شوی چې یو ورځ د خبر راغلی خو بیا به کې مغه یو ورځ ده دې یو ورځ تیرو د به څه ضرورت وینه د جنې خپلوان ته نه ناشتي کنه د جنې خپلوان نه ناشتي خپل کمرې دي کوټې وی الته ول هر څه سیټ کې ناس به الکه جنې وې وځره ملو شي سخوري خو نه نه دا مسله وینه د جنې یری او که زه دې شي ویم چې په دغه ټیم کې د جنې مخیری کې د کور ورته چې کیمرا به شي دا خلک را جمع کړي دیو الګ غریب بهر پروت نه بیا هیڅ یری نه اچې د پلار د کور دلته راځي د طبيعت ته د انسان طبيعت ته جنې چې دې الګ سره خوشاله دغه طبيعت ته هغه په دې خبر کېږي نه دا ظلم زیاته ختم کړي او بخپل کورونو کې دا طریقه بالکل ختمه کړي چې څنګه وادو شي الګ او جنې یو بس دې ملو شي ملمانه دي کړه ملمانه ته څه کوي نه ملمانه کله د غورز نه شي سهار جن ده ښه نو سبکه کله چې کمرې ته وردن کې هر هغه لک چې واده کوي د دویم دریم اراده کله چې د نکې دي کمرې ته ځان بخکولای کې
او په دومره حدود کې به ځان ښکلی کې کوم حدود چې د شریعت دي د هغې نه به اوړې نه. او ما په تیر شوي درس کې دا مسله بیان کړې وه چې ځینې خلک د واده په دې ورځ باندې حرام کارونه کوي او په هغې ځان ښکلی کوي او جنیل هم پکار دی چې ځان څه کړي ځان ښکلی کړي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف څنګه چې د سړو په دې ښځو باندې حق دی دغه شان د دې ښځو هم په دې سړو باندې حق دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم ترس وی چې کله به درس وکړو او کور ته به دننه تو نه د کور سره دروازې کې به دا پټکې خپل برابر کو لاسونه به لمده کړو په دې ویښتو کې به یې ویله ګیرې به برابر کړه. دا شاګردانو چې وروسته پوښتنه کوي ته چې کور ته ځې روزانه دا چل کې ته ولې دا چل کې هغه ته وایي زه دې لپاره کوم چې زه ښکلی ښکارم چې دننه وشم ځکه چې زما دا زړه کېږي او زما همیشه دا خوښه ده چې زما ښځه ما ته په داسې حال کې را مخامخ شي چې ښکلي نو داسې به د هغې هم دا خوښه وي که نه. نو چې اوس سړی وردنې شي او د خولې نه یې نسوار وبینځي د واده په شپه یې نسوار لګولي تازه او وردنې شي او د ښځې سره کښېني او د جیب نه هم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه یې په کومو ګوتو کې چې نسوار لګولي د هغې نه هم دغه لاس سیدې په دې ښځه باندې ولګوي دغه نه هغه څښا وي نه هغې ته لاړ شي چې دی په دغه شپه وردنې شي او خولې یې څښا په څښا یې غاښونه یې تک زیړي او د ښځې سره کښېني او د هغې باندې اولنی د دې سړي د خولې هغه وږم ورګي کوم چې هغه څښا بینه راځي دې به د خاوند څه خوښ شي. د اولې ورځې نه دا غریب دا حال دی دا خو له ده سیټ کړی دی واده دی نو چې بیا مخې ته نورې ورځې راشي چې بیا به د غریب ګورې څه حال دغه شانې زنانه له پکار دي چې په دغه ورځ باندې ځان سنبال کې او ځان تیار ساتي خپل خاوند ته خو د شریعت په حدودو کې دننه چې د هلک څنګه کمرې ته راشي او په دې جنۍ نظر ولګي او دی خوښه شي. تاسو ته پته شته د دې اولني نظر ګوره ډېر غټ اثر دی د اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثر دی نه څنګه چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او جنۍ په هلک نظر ولګي چې یو بل خوښ شي د دوی د ژوند بیا مغې ته ډېر د الله په توفیق سره ډېر ښه روان وي. خو چې د هلک په جنۍ نظر ولګي او هغې ځان سنبال کړی نه او په عامو حالاتو نه ده به ترې زړه تور شي یا هلک په دغه حال کې دا کوم چې ما بیان کړ چې د نسوارو چونډۍ لګولې او یا سګرټ یې څکلي او د خولې نه د څښا بینده لوخړې رواني او د هغې سره په کټ کې ناستي د هغې بدې شي چې د اولې ورځې نه بدې شي بیا مخکې ورسره مخکې هم بیا د هغه سره زړه نه لګي نو اولنی کار به دا وکړي. بل به دا کار وکړي چې کمرې ته وردنې شي نو سلام به واچوي دا طریقه ده د شریعت. کمرې ته وردنې شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هغه به له دې جواب ورکړي. ځینې خلک دا وایي جاهلان وی په ښځه باندې څوک سلام نه چې ځکه چې سړی کمزوری ښکاري خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتي دی او په هغې چې څومره غیرت و نور له په چا کې نشته. د الله نه وروسته غیرتي انسان او په مخلوقاتو کې غیرتي مخلوق هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه وایي افشو السلام سلام خور کړي خور یې کوي که د واده په شپې که نور ورځې کور ته ځې کار چې سلام واچو ته چې وردنه شوي ته ووایې السلام علیکم دې سلام څه مطلب دی سلامتیا دې پته نو دې ښځې له دې یو امان ورکړو چې ما نه یېرېږه ته په سلامتیا کې زما د طرف نه او الله به ستا په دې واده کې برکت واچوي چې ته شروعات ګوره په یو شریعت په کار باندې دې وکړو نو چې کله دننه ورشي نو اول به ده وایي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بیا به د دې ښځې سره په ارام کښېني. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دې څوک د واده په شپه باندې د زناورو په شان کوروالی نه کوي چې بس کمرې ته ورښکاره کېږي او ځان یې زناور جوړ کړی نه ته به کښېنې د ښځې سره د ځان نه به نادیده نه جوړوي چې څنګه وردنې شو ډایرکټ بس کوروالی شروع شو ته به سلام واچې د ښځې سره به ښه په ارام کښېنې ښه په ښکلې طریقې سره او د هغې سره به خوږې خبرې شروع کړي او غوره طریقه به دی که په دغه ورځ ته ځان سره خواږه څه ویسي په جیب کې یا په کمره کې د بیوزي کې یخودي او بیا دا په دغه ورځ په دغه شپه باندې هغې له په خپلو لاسونو په خوله کې ورکړي څومره خوند به کوي او دا ښځه به د دې سړي نه څومره متاثره شي تاسو وایئ چې متاثره به شي که نه غلي ناست یې لکه دا مسلې چې چا سره شوي نه غالبا خو ټولو ودونه کړي دي د دې ښځې به څومره د دې زړه کې به د دې خاوند دپاره یو ځای چې دی د اول راتلو سره ګوره ما په خوله کې دا مټۍ راکړه دا چاکلیټ یې راکړو خو نو دا به وایي چې دا خاوند خو به په روان مستقبل کې خو ما ډېر ښه ساتي یو اثر به وشي. ښه جنیل هم پکار چې یو هدیه یو ګفټ یې ښودی چې هلک کله کمرې ته راشي خبرې اترې شروع شي دا ول هم د خپل طرف نه څه شي ورکړي هغه هم سم خوشحاله شي. بیا ورو ورو د
دا غي سره خبري شروع کی او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها هغه چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شپه باندې عائشه نه بسیتو نو ما تیار کړی و عائشه نه ما تیار کړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته می تیار کینولې و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی دغه په خوا کې کېناست او بیا یې سجرو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مالوخه ورکو د پیو نو رسول صلی الله علیه وسلم پیو وسکو او به په خپل لاسونو غیر ورکو چاله ورکو عائشه رضی الله عنها نو هغه خپل سر دې کته کو شرمېده ځان په دغه ورشپه باندې جره شرمېږي نو یزو ته قار شو وزو ته قار شو مو دې چې ګور رسول صلی الله علیه وسلم د لوخنی ولې ته چره سر دې کوزنی ولې بیا هغه لوخه واغستو هغه پیو وسکو او در رواني چې څومره مسلې زوس بیانوم کنه په دې کې بدانه وای چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم دا زموږ شریعت او کدا مسلې ما واضح کړي ان شاء الله زموږ د شریعت نه مجاهي ختم شي چې څو پوری دا پټي نو یې سنت کی او دا کومه طریقې چې د زخم کې بدی د عمل کو ان شاء الله واده به کامیاب واده نه ته بس شروع کی اول به د خزل سور کی بیا به د غیسره آرام کینی په دغه سره به خوږی د مینې محبت خبرې شروع دي چې نه تکینو په نصیحتونو سره شي زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دي چې کینی بس د تقریر شروع کی زما د مور پلار به خیر ساتي زما د ورونو خیر ساتي زما تر زمون نه جی ماما زمون نه جی کاکا زمون نه جوړه صحیح ده د نصیحتونو ته کوم د نصیحتونو مکو حساب وکړه نوی ده نوی جنیده عمر به کمی یریږي د ګروپ پیډه کینو سره خبرام خوږی خبري شروع کړه دا ول د تقریر شروع نو دا غي سره خبرام کینی بیا د دیناستي یو طریقې مثال تاسو سره کیناستي نورو په دې خبرو کې ته دغه په لاس مې لاس کیږي دغه په لاس مې لاس کې دي سره هغه مینه محبت هغه کوم ماحول چې دغه خزيتي او دا خزه به هم په دغه کې شي چې زما د خوند به ما مینده او بل د چاګې ته په تړي سنجیده سره ښکار شي ته سنجیده خو چې کله د تکینی اول خو بغیر سلام نه وردن نشي چې څنګه وردن نشي نه دا بکې نشي چې خواږه سره دی خزي لور کی دا بکې نشي بس خې سره بکینی ته د شکاروږي چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي خو دا غو عزت ته ونه کو نو زبر سره دي شالو کوم چې سره کړي نه به د کور کې به دي زینی او طلاق کړي ونه دا واده ولني شپې ته ګورو ته به طلاق خبري کوي او زبر دی او زبر دا کوم دي څه د ضرورت سره دا غي څه ته خوږی خبري شروع کې په خطرې قبانه بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه مونږ ته خولي دا وغه دا چې کړه خپوره غب شپوله کې دی شو نو دا غینه بعد د پکړ دی چې دوی 2 رکعات مونږ کی او د خپل نوې ژوند شروعات په څه باندې وکي په منځ باندې دی ژوند کې ډېر سخت برکت او دغه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي سعید مالک ابن ربيع دې حدیثونو کې دا مسله راغلي چې په کوم ورځ باندې سړی په کوم شپه باندې سړی په خزي بسي ورشي نو په کار دی چې دیم 2 رکعات مونږ کې او دا خزه هم 2 رکعات مونږ کې تاسو څه ګمان دې په دغه واده باندې او څه سوچ دي چې هغه د منځ نشورو شي نو دغه ژوند به مخکې کامیابی کنه وي دا به کامیابی دغه شروعات د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ باندې وشو او بیا چې دغه ټینګ کې د بری سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې الله زما دا واده د ژوند و شروع کی ته به برکت واجب ته مال طاقت راګي ته مال توفیق راګي څومره خپل ژوند به د دې سړي د بدل ورځ باندې دا کار کول پکار دي دا غینه بعد کبل پرز د خزیله د کوروالي دعوت ورکی او خزي وته وی چې نه ځکه چې خزه په دغه ورځ باندې ناشنا خزه ګور پر دې خزرای شي د سړي سره ملو شي لازم پای باندې روي نو کبل پرز د خزي دې منکو چې نن بنکو نو دې بس کوي خپل به رټینګ کړی نه په دغه ټیم کې به دې حالات ته وګوري چې د خزه پرو کې دا په یره کې دا هیڅ خبر نه کده یو شپه د واده دا ولني شپه چې د بغیر د کوروالي نه تیر کی پس دې هم ځان غلګي دې ته سنجیده انسان او خيار انسان ګوري او خيار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه حالات سره چې گزاره کوي او داغه په حالات باندې پويږي نه مخامخ سره اوس په یره کې پر دې سره نه एकदम په ما بشراله او एकदम زما کور تر دې خیر زما گزاره وک
نو که دولت دعوت ورکو او هغې انکار وکړو نو څه خبره نه ده. بیا که بالفرض هغې انکار ونه کړو او دی کوروالی کول غواړي د هغې سره، دا کوم هلک چې واده کړی دی کوروالی نو کوروالی په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې منع کړی د زناورو په شان एकदम ډز او کوروالی شروع شو. نه د هغې نه مخکې ډېر کارونه چې هغې ته په عربي کې مقدمات وایي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي. ځینې کسان وایي چې د شیخ سره کومې خبرې کوي، دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو. علما چې دي علما د دې امت دپاره داسې لکه پلار چې د زوی لپاره، نو دا پلار بچي ته هغه خبرې ښیي په کوم کې چې د بچي فایده یې ښیي ورته که نه ښیي ورته. دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښیي. په دې باندې کتابونه لیکلی شوي رساول پرې موږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او موږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانوو، که څوک په خفه کېږي څوک په خوشحالي. نه د کوروالي نه مخکې مقدمات دي، ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلی، د یو بل سره لاس لګول، یو بل سره ګپ شپ لګول، یو بل ته نږدې کېده، لږ مزاح کول. که ته په دغه ټیم کې د ښځه وخاندې، ښځه سړی وخاندې، دې سره به دا حالت ښه برابر شي. بلکې شریعت څه وایي؟ وایي دروغ حرام دي سوی د درې ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي. اولنی چې دوه کسانو په منځ کې جوړه راولي، دویم په جنگ کې جهاد کې دوکې ورکولو لپاره، دریم ښځه او خاوند. او په دغه شپه باندې چې د ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه. او دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت لپاره خو به څه نه څه وایي که نه. نو اوس ډېرې ښځې ته وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ. ښه که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو؟ دروغ. اجازه شته ووایه خیر ښه دې ورته ده ووایي څومره تا سره خو ما چې ته ولیدې زما په دې زړه دومره اثر وکړو چې زه به د مرګ پورې صرف تا سره ژوند تېروم. دروغ یې ووایي. د مستقبل نه دی خبر دی کېدای شي سبا جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي خیر دی وایي هېڅ خبره نه. جنۍ ورته هم ده ووایي ښه ده چې ته زما ژوند له رالې او که ته نه وې نو زما به ګورې څه کېدې. دغسې یو خبره یې وکړه. یا دا ښځه خاوند یو بل ته ښځې دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو وایي زه به مړه شم. دا خبره ډېره کوي دا ښځې که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېرې بیمایي نه وي څلور میاشتې لس ورځې پسې خفه وي. بیا وروسته وایي ښه ده چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه ځان له پوزې له راوستې وم. نو بیا هغه خبره چې شوه هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم. ښه دا خاوند اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی، سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې امیدي چې کټ کړی در وایي نو هغو ته به ووایي 10 روپۍ راکړه. په 10 روپو باندې هغه به دې شي بې عزته کړي او قار کړي. نو تا خو ته د واده په شپه باندې وایي چې سر در یې درکو. نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی. ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی، هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي موجود یو بل سره دا خبرې اترې کوي. نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا به ورو ورو یو بل ښکلی یو بل سره لاس لګول یو بل ته نږدې کېده. د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو دوه دواګانې ووایي. اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې به دې زنانه کې دی او کوم شر چې به دې کې تا اچولی یعنې دې به فطرت کې پروت دی. نو ګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم. دا دوا به ووایي خو زه دواګانې یادې کړي. او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټیم کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکېنو هغه هم د شیطان نه لرې ساته او شیطان د هغه نه لرې ساته. رسول صلی الله علیه وسلم وایي که دوی له الله بچی ورکو
نو شیطان دغه بچی له نقصان نشي ورکولی. څومره غټه فایدې ده. معمولي ورغه ته کې دوا ده، دا دوا چې دی وي نو بیا چې ستا کوم اولاد کېږي هغه اولاد به د شیطان نه د شیطان نه به حفاظت کړي او د هغه نه به محفوظ وي. د هغې نه بعد بیا ښځه خاوند یو بل سره کوروالی کوي. نو کوروالی د ښځې سره کوروالی کول دا به دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې یو سړی د خپلې ښځې سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کوروالی کوي، که په هره طریقه کوي، که په هره طریقه کوي، د هر ټکی مې پکې ووي، نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هره طریقه کوي په باندې دلیل څه دی؟ الله وایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. دا ښځې ستاسو فصل دی او خپل فصل دی چې څنګه راځي وله. ځکه ما تاسو ته اکثر مخکې وایي چې څوک به دا نه وایي چې شیخ صاحب دا مسلې ولې بیانوي. الله ګوره دا خبره کوي، رب العالمین وایي ښځې ستاسو فصل دی او فصل دی چې څنګه راځي وله. نه که دی د شا د طرف راځي، د شا د طرف نه ګوره مطلب دا نه چې په دبور کې کوروالی کوي، د شا د طرف نه کوروالی کوي خو مخې ته کوي، یا د مخې د طرف نه کوي، یا به بله څه طریقه کوي. په ولاړه ناسته چې کومه طریقه ده د جایز ده په شریعت کې. او په هغې کې به ته د عبدالله بن عباس رضی الله عنه یو روایت ووایم، په هغې کې دا دي چې عبدالله بن عباس وایي چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار ولا قبیلې ولا خلک چې وي د مدینې ولا هم اهل وثن، د بوتانو عبادت به کو، او د دوی سره د یهود به اوسېدو او د اهل کتابو. نو د اهل کتابو به ځان په دوی باندې غوره ګڼو. ولې؟ ځکه چې د هغوی سره کتاب. نو ډېرې مسلې به د انصارو د چا نه زده کولې؟ د یهودو نه به زده کولې. او یهودو کې دا مسله وه چې هغو به د ښځې سره کوروالی په دې طرف باندې کوو، په دې سیډ باندې به یې کوو، یعنې د ښځې به هغه طرف ته مخ او سړي به ورسره کوروالی کوو. ولې؟ وایي ځکه چې دې کې ښځه پټه وي، ښځه هم پټه وي او سړی چې دی هم ښکاري نه ښځې ته. نو دغه طریقه د انصارو زده کړې وه. او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه راغلو نو په هغو کې دا طریقه نه وه، بلکې هغو په هره طریقه باندې د خپلې ښځې سره کوروالی کوو. کله چې انصار د دې نه خبر شو نو هغو ته دا خبره ډېره غټه ښکاره شو چې تاسو د ښځو سره داسې کوروالی کوئ، تاسو دا طریقه هم کوئ، دا هم کوئ. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه. څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه، الله سبحانه وتعالی د آیتونه نازل کړو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. د خپل فصل چې څنګه راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه؟ د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. په دې ځای کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کېږي، او د تپوس نه مخکې ته بیانومه نو شکر وباسي چې مسله د داسې واضحه شوه. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاسه وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بلکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خوند اخیستی شي واخلئ، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت منع کړي هغه مخکې را روان دي. د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړلي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړلي، نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکې شریعت د دې نه منع نه کړي، بلکې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اغستی شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اخلي، دغه شان د ښځې ته هم خون او مزي دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده، او بلکې ځینې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی؟ بچي ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله بې دغه مرض بیا راولي. او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقه یې اخیستی شي، او د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوای د خپلې ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. صفا اجازت دی، صفا اجازت یې ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم. نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بلکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو، جایز دي.
دلته اوس دوه مسلې په دې کې دننه راځي چې کپړې موشته شي ټولې او دویم دا چې یو بل ته کته شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې ځل کې پرتی خو تپوس نشي کولای. او زم خیر دی تپوس کوي خود ادب په طریقې او تپوس د علماو نه کوي چې تعبیر یو دي چې ادبناک خوندګي او د علماو نه د تپوسونو کې سحرج نشته. وش یو سړی د مثال کې موږ دي شي وای او کیدی چې دي شي په من کې چې د واده مثال کې شل ډیر شکل شي او د دې مسلې نه خبر نه او سره به دنه خورو چې دې مسلې چې د اجازه توینو خبره کړې دې اجازه توینو خبره او دغه اجازه وو خو د چته تپوس د چته تپوس نه او که تپوس کړي دی جاهل نه کړي نه هو ته ویلي چې دا مسله خو شتي چې خزه خاوني وبلته نشي کته او نه بداري چې جامع کپڑے به وباسي نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده. خا دویم کورواله د خزي سره جګه حرام دي دغه یو څو صورتونه دي او هغه ده اولنې شکل دغه ده چې د خزي سره د دبور د طرف نه کورواله کول او دینه منه راغلي د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ملعون من اتى امراه في دبرها هغه شی ملعون دی او لعنت پیږي کوم شی چې د خزي سره د شاده طرف نه کورواله کوي. او ډاکټران اوس په دې باندې دغه کړي دي سرچ بکړي او په دې کې هغه بشمار نقصانات راوستي چې کله خزه چې کله خاوند د خزي سره د دبر د طرف نه کورواله کوي. رب العالمین چې یو شی حرام کوي کنه اسینه حرام هغه د مخلوق پیدا کړی د وخت ښه خبر ده چې دوی ته پس کې نقصان دی او پس کې فائدہ ده. نو په کوم کې چې ته نقصان نه به کوي اجازه ورکو او په کوم کې چې ته نقصان نه شي وي دا حرام دي. نو دبور کې کورواله کول حرام دي. نور د دبور نه هر قسمه مزي غسته ده د جایز دي. صرف کورواله نه من راغلي چې درځي کې برخې سره جما نه کوي. دویم چې کوم جما حرام ده غدا چې د روجي په حالت کې خځې روجي نه وي تاسو کورواله کې دا حرام کار ده. د شان د احرام په حالت کې د ټیمونو کې کورواله چې ده هغه حرام دي. ها د حایزي زنانه چې کله په یو زنانه باندې حیز بیماری دا غینه من راغلي سلوختی کې یو زنانه نه دغه د کورواله نه هم من راغلی دا نور دغه ته غستې شي مزید غستې شي خو صرف کورواله به وسره نه کوي. لکه دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په خزي باندې کله بیماری راشي دغه نه بزن بالکل لري ساتي یا سلوختی په دغه نه بزن بالکل لري ساتي دا کمزوري خبره ده بلکې د هر قسم مزید د خزي نه غستې شي خو صرف دا چې کورواله باندې کوي. دې سره دا مسله ده ساتي چې کله یو سړی یو پر کورواله وکي نو په دویم پیری چې بیا کوي ای لامبل او د ضروری او کنه داغه مخکې دا مسله ساتي چې په اولنی ورځ باندې دومره کورواله هم کول نه په کار چې جنې ته به نقصان ورسي یې په لکه نقصان ورسي. د ځینې الکان اول پر ول دغه نعمت الله ورکې نه نعمت په ډیر خو ګولې د دې سره چې دی الکتم نقصان ملاوي او دی جنې ته هم نقصان ملاوي حدودو کې دنه چې ته پته ولګي. اوس کې دې چې تا کې طاقت ډېری جنې کې طاقت نه دغه لحاظ وکړه بلکې مو خود دا وي چې قبل پرز د خزم من کې چې نن ما سره کورواله مکو یریږي نو د خاون له پکاره چې غلي شي بس اصله زه غواړم چې په اول شپه باندې بسړی کورواله کې ډېری پیری وکړي. نو مثلا موږ دا بیانول چې په منځ کې وسکي یو شړی یو پر کورواله کو په دویم پر کوي نو په دې منځ کې وسکي د دې درې درجې د ټولو نه غوره درجه ده چې غسل وکړي. غسل دی وکي او بیا دې واپس کله غسل نشي کولای غسل وته ګران نه دویمه درجه ده چې سبا کوي او د سو بچاردان. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام کې او به په دویم پر چې د کورواله کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود د دې سره د انسان کې تازگی پیدا کیږي. د سړي کې څه پیدا شي تازگی او د جنې کې تازگی پیدا شي د دویمه درجه او قبل فرض نه ولم بي او نه غسل کی نه ولم بي او نه چاردام کی نه بیا به څه ګناه نشتی دا کار جایز دی. خو غوړه طریقه ده چې غسل وکي که غسل نشي کولای چاردام دیوږي او که چاردام هم نه کوي نو ګناګاریږي نه. خو غوړه طریقه سکړه غوړه طریقې پرې خو دا دلته دا مسله د ساتي چې د ځینې قسم به د چل کوي چې سحر پاسي
او دا د بغیرتوب غټه نښه ده. الله یې ته موږ لرې ساتي. سهار چې راپاڅې نو بیا د خپلو ملګرو سره کېري. ما خو دومره پیرې پرون کورواله وم، هغه نور ورته هم نه چې قصې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه. دا خو دې ډېر تکړه وو، دا خو دې دې شوي د دې شوي، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا ووي، ما ورته دا ووي. اعوذ بالله. دا د بېغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالات بهر بیانوي. ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه دې قصه کوي، دې قصه کوي او د دې ملګرو سوچ کم طرف ته تللی. دغه ښځې مبارکې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته دا ووي، ما ورته دا ووي. نو ښځه هغو ته قصه کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د لاسه کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مبارکې سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره ملو شو. نو سهار یې خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي او زما ښځې ما ته دا ووي او ما ورته دا ووي؟ دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست، خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته. خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول، هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سهار چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي. چې څنګه لاړ بس که معمولي سر لاړ او که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه. هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي. نه، په مني وتو سره غسل واجبېږي، بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي، صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. دلته اوس مسله دا ده چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. ښکلې طریقه د غسل دا وکړم پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي. د دې سره به مینه محبت څه شي؟ ابه ښه زیات شي. او د عائشې رضی الله عنها حدیث دی چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وی کله چې موږ سهار راپاسي نو د جنابت غسل به موږ کوو نو ما او رسول سم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و، دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو. موږ به ګیا لاسونه وهل، ما به رسول سم ته ما ته پرېږده، هغه به ما ته پرېږدي، یو بل سره مزاح کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وکړي ښځه خاوند به که دغه ټایم کې دوی دغه یو بل ته ګوري سهار جي هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت به ښه زیات شي. په دې چې ودرو که نور مخکې به بیان کوو که لږ ټایم را کوي یو څو مسلې دي بیان کړو که نه. دې ته خو ډېر دا ځوانان چې کوم دي هسې ځان غلی کړی ښه ورته خوشحاله. او که یو ګنټې مې نور هم بیان وکړو نو دا بیان به ډېر خوږ لګي. او دا نورې مسلې که موږ چېرته لږې اوږدې کړو نو شیخ صاحب نن بیان وکړو ښه ډېر اوږد بیان وکړو، موږ سهار کار له ځو، موږ مزدورۍ له ځو، دغې له ځو او دې ته ښه خوشحاله ناست. او هغه غریبانان چې کوم دي کوم چې ودونه کړي دي هغه اوس خپل زړه خوري. نو زړه مه خورئ. تاسو د دویم واده وکړئ، درېیم وکړئ، څلورم وکړئ. الله یې تاسو له طاقت درکړي. که عدل او انصاف کولی شئ او طاقت ته به کېږي د سبا نه بل واده وکړه. او که نه طاقت ته سره نه نو موږ به سوال کوو الله ته، او ته هم سوال کوو چې الله موږ له طاقت راکړي چې دویم درېیم څلورم واده وکړو. او کوم چې ځوانان دي نو هغو ته موقع پرته ده. ښه دا خبره موږ بار بار کوو چې د ښځې سره ګپ شپ لګول، اخاندول، هغې سره ټوغې کول دا یو ښه طریقه ده. او په دې کې ځان سپک مه ګڼه. لکه مثال اوس ته کمرې ته دننه راغلې او ښځه ناسته ده، تا ورله په دې سترګو باندې لاسونه کېښودو، یو قسمه مزاح، یو قسمه ګپ شپ. نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي. ګوره کله چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما واده وکړو. د هغه خویندې وې ډېرې او ورورې نه و او پلار یې په غزوه احد کې شهید شوی او د هغه سړي پلار د هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې په خپله کړې. نه ده بیا واده وکړو چې لکه زما د دې خویندو حفاظت ساتي نو د یو مشر ښځې سره واده وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته واده دې وکړو او وایي پېغلې جنۍ سره دې وکړو که نه کونډې سره دې یا رسول الله د مشر ښځې سره وکړو. رسول ورته فهلا بکره
نوی جنۍ سره به دې واده کړی، پیغلې جنۍ سره واده کړی. ولې؟ تلاعبها وتلاعبک، تا سره به یې لوبې کولې او تا به ورسره لوبې کولې، ځکه ته ځوانه ده کې. اوس تا مشره ښځه راوستې نو صحیح ته خو ځوانې ته به لوبې وکړو، هغه مشرې کوم ځای کې لوبې به ورځي. په یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم تضاحکها وتضاحکک، ته به یې خندولې تا به خندوله. که دا جنۍ کشره نو ګوره دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې چې ښځه خاوند یو بل خندوي، یو بل سره مزاح کوي. زه دې ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم، د کومو چې خاص کر د کومو د بریتونو چې وینې ساسي، ته خو ته زه دا وایم والله که تاسو د ژوند مزه اخیستي، په الله د قسم خورم که تاسو د ژوند مزه اخیستي. تاسو خو یو روټیني کار کړی، روټیني دې ته روټین وایي. واده لازم دی، واده یې وکړو، بیا بچي پیدا کول لازم دي، هغه یې وکړو. خو کوم مقصد چې اصل و د دې واده نه هغه ته میلاو شو، هغه ته میلاو نه شو. ښځه خاوند یو بل ته چې ګوري، ښځه چې خاوند ته ګوري قار وله ورځي، او خاوند چې ښځې ته ګوري قار وله ورځي. صرف دغه کوي چې د شپې سملي او کوروالی وکړي او بچي پیدا شي. د دې څه مقصد شو؟ ښځه خو هغه ښځې چې ته د ورځې کار کوې، په مزدورۍ کې، په مکتب کې ناستې، دفتر کې ناستې، یا مثال کې دیاړۍ له تلې څه کار کوې او په زړه کې دې یو سوچي څه چې کور ته به کله ځم، چې کور ته به کله ځم. خو چې کله ته به کور کې پروت یو دا سوچتي چې دې کور ته به کله وځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي. نو دې خو څه پیدا نه شو. د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو. د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي. چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېرو، مذاق دې ورسره کوو، خوشحاله دې ساتله، نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به هلک راځي. او یو دغه طریقه ده کومه چې عامه روانه ده. نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوی د سره ما، ځکه چې په دې باندې ځان یو بوج پروت دي چې دا خاوند په دې کور کې پروت دی، خبرې هغه نه کوي، ګپ شپ هغه نه لګوي، نورې څه پیسې هغه نه کوي، خو دغه پروت دی او دا ورله ډوډۍ وړي غریب، او دا ورله کپړې وینځي، او دا ورسره خدمت کوي، او هغه دغه شان چې دی بد ګوري او کله مخ دې سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګوي، وایي دې سره سړی لږ سپک کوي. چا ویلي چې سپک کوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ګپ شپ لګولی دی، مذاق به ورسره کوو، هغو سره مینه محبت کوو. رسول صلی الله علیه وسلم څومره دروند سړی دی، د امت سردار دی، د پیغمبرانو سردار دی. بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او داسې کړه او منزله وتو، نو په دې لارې کې څنګه چې منزله وتو په دې لارې کې ولې یو بیبي مخې له راله، نو هغې ښکل کړه او منزله لاړ. ګوره په دغه لږ ټیم کې رسول صلی خپله بیبي څه کړه، هغې ښکل کړه. د ماحول ته ستاسو خیال دی دا څومره ښکلی ماحول چې یو سړی د کور نه وځي او ښځې ته وایي ښځې زه لاړمه او د الله په امان هغه ښکل کې وځي، دا ښځه به څومره خوشحاله شي، او بیا به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې یا الله دا هلک زر ته زره راولي. لکه چې هلته د هغه اخلاق دومره ښکلي. خو چې کله دی د کور نه وځي هغه خبر نه وي، د کور د دروازې له مې یو درز ورکړي او لاړ ووتو بدماش دی او او بهر غریب چا ته چرنګ نشي کولی، په کور کې به دغه کمزوري باندې بدماشي کوي، دغه د کمزوري میلاو شوي ده، بس په هغې باندې بدماشي کوي او ته ناسته د الله نه ویرېږي. او که خپل ژوند دا موقع ګورې، دغه ته مې دا کوم چې ودونه یې کړي دي هغو ته هم دا موقع وشتي، خپل ژوند په یو ښه طریقه شروع کړئ او د ژوند نه مزې واخلئ. په اخره کې زما یو خاص نصیحت وي، هغه هلک ته چې واده کول غواړي یا هغه جنۍ ته چې هغې واده راروان دی یا واده کېږي به، هر څوک چې زما دا بیان اوري هغه ته زما دا نصیحت دی چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنۍ پسې کمرې ته ورشي او د جنۍ نه غلطي وشي، نو هغې ته په غټ نظر مه ګوره. ولې؟ لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کوې چې دا شپه به ګورې څنګه دغه شان د دې جنۍ په زړه کې هم دا سوچ پروت دی، هغسې د اسمان نه راپېښېږي. دویم نصیحت زموږ دا دی چې په ځان باندې یره بلکل به نه راولي. د ځینې کسان چې کمرې ته وردنه کېږي دروازې ورځي او بیا راځي او بیا د ورور سره مشوره کوي او د ملګرو سره دا به څه طریقې او هغو ته نه ورشه او شریعت چې درته څه ویلي په هغه طریقه عمل وکړه، انشاءالله په دې کې هېڅ هم نشتي، ستا ژوند چې دی هغه به خوشحاله. دا خبره درته مو کوم چې د کوروالی هله انسان له خوند ورکوي چې کله د انسان مزاج هغې ته جوړ شوی، چې کله د انسان مزاج صحیح هغې ته جوړ شوی. اوس یو سړی دننه ورغی کمرې ته او د درز 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 دا سینې څه کي درزي او د ښځې سینه هم څه کي
درسي او په دغه ټینګو د کورواله شروع کو دا کورواله به دوی له خون ورکی خون ولا نور بالکل پارا مطمئن خبر کینی گپ شپ ورګي او بوس کی خواږه سی وخوري دغه نه بچ گپ شپ نه بچ به شروع کی دوی له د کورواله هم دا بوله خون ورکی او دغه نصیحت خو مونږ ټول د کوچی د خزي خاون جون مزه علي چې کله دوی د کور نه لري نو کله چې ته موقع برابرېږي نه خپل خزي ځان سره بهر ته بوزا خو د کافرانو په طریقه نه د کافرانو ملکونو ته طاقت تر الله درکړي بل ملک ته چکر ولګو که طاقت تر الله درکړي مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه د خزي ځان سره په چکر وباسه او ټول ته دا وایم کوم چې دلته نهسته مشران او کوم چې زما د بیان اوري کاغه پلار دی کاغه مور دی کاغه ورور دی کار سوچ دی په چا باندې ودا پابندي نه لګوي چې خزه به چکر لنه بوزي دا ژوند دی پرې چې خپل ژوند نمازي واخلي ته خپل ژوند دې تیر کوو ځکه پرې چې مزي واخلي زموږ یو مرګره واغوي ما وې دا سره یو ورځ ډېر کلک کو ځکه چې مرګورو سره ملویدم یو راته چې پلاني چې تم چکر ولګو بری چې پلاني او زموږ په کور کې سم دي چې قانون نه پېښیو چې چا مجال سوچ خبره هوې کړه نیمه ورځ په دې ځړ باندې ګټه کې خو دا خبره می جوړ کړو مور ته می خبر ور مخکې کړه تانه کې خبره وکړه چې زدا جنې په چکر باندې بوزم زموږ مرګ ډېر سخت مزاقي انسان وي ما غوښتل چې په خطر کې مو ته وي چې زدا خزک بوزم غریب څنګه شي وي صاحب عزت وي هغه ماته چې بوزي سید بوزي بچي بوزي زړه سخت خوشاله شو چې لکه دې مال دې زری اجازه ترکو وي چې وته مو دې ټینګ کړی بیا وایو وي ما چې زموږ چې د ګاډه ما وګورم چې پروګرام جوړ وي ما ته وي چې د الکان وسره مو د خويندې وسره مو وي ما دې چې چیرته مې زموږ چکر نه توبه په دې کور کې زه دې سره ناشته چې تر اصله بهر مو لګي زه خو د خزه دې لپاره بار ته واسم چې موږ له خپل وخت تیر کو ته ما د زړه خبرو کې زه دې ته زړه خبرو کوم یو ځکه چې د روټي وخورو یو ځکه چې د چکر ولګو لکه هواره باندې خولي ولګي لکه رومانسي غونډه کې موسم جوړ شي هغه درته وي دغه سره بوزوي الکان بوزو چې کې بوزو دا کار بیا ځان سره بوزي د پوره پلین کوچ راولې نه چې در بوزي بیا مې چې چرته نو یا ورشو دورې به مې سره وینا کړی نه نو اوس هغه په دغه سوچ کې چې کړه به دا بوډا بوډۍ سکی چې کله به مري دومره تنګ شوی دی دې چې ګور ډیر خلک ته ګور ډیر وای نه چې بزره کې ته خبره پرته چې کړه به دا بوډا دا بوډۍ مري چې زه خپل ژوند نه مزي واخله نو کله کله دې چې بوډا بوډۍ الله دې مرو کې جنور کې چې د غریب کې دنیا نه چوټي شي لاړ شي خدای راوړه دا ژوند نه مزي ونه کړی زما ټول ته نصیحت ته مشران ته الله نه ویریږي خپل کشران به نه منع کوي او کشران ته مې د نصیحت ته چې کله ته موقع ملاويږي د شریعت په حدود کې دنه د هر چا د حقوق خیال وساتي دا خزه ځان سره وانه کا چکر ورکا سمو چې ست طاقتي وی ګرځو ساو سره ذات کا خپل د زړه خبرو ته دا به د زړه خبرو کی او زړه ته دې خبر قسم خورم چې ست د ژوند چې وسمره مزي کنه دا مزه به ته ته ویږي کې نه اغستي